السلام علیکم ګرانو ملګرو، زه یم نور زمین شاه د ضلع شانګلې سره زه تعلق لرم او دا ما سره ناست ملګري چې دي دې کې زموږ یو ګران محترم ګل حمید شاه ملنګ صاحب دی. نو هغه ته یو څو شعرونه ډالۍ کوم چې دومره غریب وم چې ګنډلو له مې ستنه نه وه، دومره غریب وم چې ګنډلو له مې ستنه نه وه، بلا موده زما کمیس پورې لمنه نه وه. غریبي داسې چې ازغې هم په ازغې وباسم، غریبي داسې چې ازغې هم په ازغې وباسم، قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې غنه نه وه. د ښار کوڅې څه بلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسل، څه بلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسل. نن مې لیدل د یو مزدور د لاس سرمنه نه وه. د جاوید شاه درمان صاحب په دې شعرونو زه بلنه ورکوم خپل ګران محترم ملګري ګل حمید شاه ملنګ صاحب ته چې هغه موږ د خپل کلام واوري. ډېره مننه ګل حمید شاه صاحب. شروع شوی په دنیا نوې دوران دی، شروع شوی په دنیا نوې دوران دی، خوشحالي نشته په هر سړي خفګان دی، ټول عالم په غم کې ډوب دی پریشان دی، سوچ او فکر کې د خپل عمل روان دی. رور په کور کې د خپه د خپل وروره، لور جړا کوي چې تنګ شم د موره، پلار وای زویه ګزاره نه کیږي نوره، زوی وای پلاره زه د تنګ رالم د شوره، بس په داسې حال کې کور نه دی نیران دی. ګاونډي د ګاونډي سره په جنگ دی، په خپل کور کې تنه ډېر راغلی تنګ دی، نوې خلک را پیدا شو نوې رنګ دی، هی افسوس دی د هر چا په زړه کې زنګ دی، په دې وجه ته خفه غني سبحان دی. پخوا خلقو په یو بل سره ناکام کو، محبت او ښه په مینه به سلام کو، کشرانو به د مشر احترام کو، د یو بل تپوس یې ټیک سحر ماښام کو، ځکه هر مشر ته یاد هغه دوران دی چې به یې ورکړلو یو بل ته د یارۍ لاس، حقیقت ته و به دغه د رورۍ لاس، ونیولي به یې الله ته په زارۍ لاس، کېښودل به یې منافق ته په مرۍ لاس، څرګندو به یې چې دا رذیل شیطان دی. په دې وجه به محفوظه رورولۍ وي، چمګاون او کور په کور به خوشحالۍ وي، د نیکیانو د بدلو به سیالۍ وي، پټ رازونه وو نه شور نه به جلۍ وي، نن زباتنې دي وی ما کړی احسان دی. پخوا هغه کس و نر چې ایماندارو، همیشه به یې نظر ساته په خوارو، د الله او د رسول به تابعدارو، په انصاف به چلیده چې به واکدارو، جنتي دی چې مضبوط د چا ایمان دی. پخوا وي دنګې شملې د مشرانو، همیشه به د نرتوب په لار روانو، اوس چې وینم اوږدې سڼې د نرانو، ډول ډال کوي په مسل د زنانو، غریب مې ونیسي چې دا لا څنګه ځوان دی. کمزوري دي د ایمان نه د ثابته، پریشانی دي د خفګان نه د ثابته، د مولیانو د بیان نه د ثابته، د حدیث او د قرآن نه د ثابته، چې خپل عمل د خلکو حکمران دی. چې مطلب دي چاته وي هغه ته پلار وای، خامخا ورته د سنه د سکار وای، بې مطلبه حق پرسته ګناهګار وای، امتي ځان ته د پاک نبي رویدار وای، لعنتي دی په دې رنګ چې کوم انسان دی. رب به ونه کړي د هېڅ چا سره زیاته، خپل یقین دې کړه مضبوط وایم تا ته، بده خونه بده لار مه ښایه چاته، د عالم خبره ونه غورځئ شاته، که دې وغورځوله تا لره تاوان دی. پکار دا ده چې تندی دې ساتي رون، نیکي ومنه چې ځان پې نه کړې کون، لږ په واک کې دې ساته د خولګۍ چون، د خوراک د پاسه پوزه نه کړې سون، غلازت دې ګنده کوي دا مې ګمان دی. په دې بعضو بهانه غواړم، په دې بعضو شاعرانو مې نظر دی، ځان سپک کړی یې په شان ته د وزر دی، د ملنګ د خولې شعرونه لال ګوهر دی، لال ګوهر ته چې ګوهر نه وایي خر دی، بیار سړی یمه په شنې کې مې ګزران دی. دا و ګل حمید شاه ملنګ صاحب او ډېره مننه د ده شکریا ادا کوو چې موږ له دومره قیمتي وخت راکړو او د مینوالو هم ډېره مننه. السلام علیکم. دا و ملنګ صاحب او نور زمین چې تاسو د هغوی خبرې او کلامونه واورېدو، د هغو ډېره زیاته مننه او زموږ نه پیج ضرور لایک کړئ تاکې چې تاسو ته نوې نوې ویډیوګانې میلاو شي. او کوم شاعران چې د شیشې نه پناه دي هغو ډېر څه لیکلي دي خو لیکن شو شوي نه دي، هغوی ته دا خواست دی چې په کمنټ کې د خپل کلي نوم خپل نوم وښایي، موږ به د هغوی پسې لاړ شو او ستاسو سره به د هغوی کلامونه شیر کوو. نو اوس په دې خبره ماله اجازت راکړئ. کیمرامین عبدالرحمن سره د لوی الله په امان.